ټول ناول خو د کوم ملګري راغلي مشران ستر مشران موږ سره ناست دي د هغې په مخکې خو لکه پوره ګلاول دا خبره کول نو ورته ګوته ښودل دي نو ډېره مننه کوم چې راغلل موږ ته وخت راکړو موږ سره کېناستل دا د دوی مینه ده او ډېره مننه کوم زه د پروګرام باقاعده آغاز کوم نو د ټول ناول به زه خپل کلام وړاندې کړم مننه جي او پر ما باندې یو نظم دی او د تنقید هم دغه دی او استادان مو ناست دي نو هغې به هم پکې دغه وکړي چې څنګه دې معلوم دغه کړی نه دی خو نظم څه داسې دی چې سترګې یې پټې وي یو اوښکه یې په مخ پرته وه سترګې یې پټې وې اوښکه یې په مخ پرته وه د برما دشت یو ماشومه په اړخ پرته وه اوښکه څه داسې نیم نیم تره زړه شوې غوندې لکه لمبۍ په لمبو کې سړی شوې غوندې ما وی ماشومه داسې ښکاري دردولې ده چا ما وی هوسۍ لکه په شاړه کې سکونډلې ده چا ما وی دا اوښکه جوړ د وخت د استحصال نښه ده زړه کې مې راغله چې همدا مو د زوال نښه ده جوړ دا ماشومه لږو توندو ده وجلې چرته جوړ دا ماشومه لږو توندو ده وجلې چرته لا هسې به وجوده چا ځکه غورځولې چرته یا څوک بې موره او بې پلاره د تپوس یې نشته یا دا څوک بله ګنهګار د تپوس یې نشته ښکارېده داسې لکه ډېرې مار پکار کړی وي ښکارېده داسې لکه مرغۍ په شان چغار کړی وي ما په مزه مزه موبایل کې راواړوله لکه سپوږمۍ چې وي لکه سپوږمۍ چې د وریځو منځ نه بهر راوځي لکه شفق چې د غرور نه سره لمبه غوندې وي لکه باران نه پس چې لمر د مازدیګر راوځي ما د دې تړمې تړمې اوښکې نه پوښتنه وکړه وایي چې تا په دې ګلرنګې بچی څو ولیدل لوږې نه مړه ده او که چا ورسره ظلم کړی تا د دې ګل په پاڼو څرنګه تراخو ولیدل اوښکه چې ګرمه شوه روانه شوه راوڅڅېده زه ورته ګورم د موبایل دې شیشې ته راغله ما ته آواز راکوي ای د پاکستان زلمیه ای د اسلام په سینه مست د خراسان زلمیه د یو دردناک منظر کیسه بیانومه درته وږ ورته کېږده اندامونه لړزومه درته ما څو پر سترګې فولادي درندګان ولیدل ما د ماشومې سرته ناست یو څو وحشیان ولیدل چې د دې ګل نه په موټو موټو ساه ویستله د سحرخیزه رنګونه یې رڼا ویستله دا د هوس په لږو توره وړاندې شوي وحشیان د یو بوډۍ غوندې ماشومې سره لوبې کوي لیدل مې داسې د سور ګل نه تاوېدل قاتلان او د دې بې وسې ګلالی پورې ټټوبې کوي بوډۍ په خاوره کې واړه واړه ټوپونه وهل د ډېره تاو به یې خاوره کې لاسونه وهل ما چې دا ظلم احتسال بربریت ولیدو ما چې په دې ماشومې ژبه د قیامت ولیدو ټینګه نه شوم لیونی شوم را روانه شومه زه د خپل خدای د بنده ظلم ته حیرانه شومه ښځه چې ووتم په مړه بدن کې پاتې نه شوم زه د قاتل مالي په وړاندې ګلشن کې پاتې نه شوم څه په هیبت یا ننګو سره راپرېوتمه د اوښکو څاڅکي یم لمبو سره راپرېوتمه خو په ماشومې د یو شوي استحصال ثبوت یم زه اوښکني یم د دې دور د دجال ثبوت یم پاڅېدم سترګې مې راډکې شوې روان غوندې شوم پرېوتم پاڅېدم بیا پرېوتم حیران غوندې شوم ما وی چې ای د یو ادم او د هوا اولاده د یوې مور نه پیدا شوي د بابا اولاده بیا ولې داسې د ګلونو سره ظلم کوي د یوې مور د ارمانونو سره ظلم کوي ته د هوس لمبې په دومره ماشومانو سړی ته د وحشت شي که په څه ښایسته ګلانو سړی داسې په خاوره کې ګوډۍ زمونږ تر څو پرتې وي اوښکې به څومره په ریګونه د روحو پرتې وي چې لور یې نه کړې وخت ته خور ورته هم نه شي ویلی سترګې مې نه کړې او ټکور ورته هم نه شي ویلی نو دا وړکې ګلریګونو کې مه غورځوه دا دردانه ده په اورونو کې یې مه غورځوه نو په دې لوټ شوي تالی شوي ګلندامې قسم چې دا سحر څوک په وریځو پټولی نه شي په دغه پاڼې پاڼې شوي سور ګلاب مې قسم چې اوس دا چغه څوک په زور ایسارولی نه شي زه د انسانیت نه متاثره نه یم د دې انسان د زندګۍ باندې سوګند کومه همجده نور په د انسانیت نه پالم اوس په ځنګل کې ځناورو سره ژوند کومه
مننه